بسم الله الرحمن الرحیم. په دایره کې د اوږدوالي اړیکې او هم په دې درس کې یوه قضیه او د هغې ثبوت. قضیه داسې ده: که چیرې د یوې دایرې نه د باندې ټکي څخه پر دایره باندې دوه قاطع خطونه رسم شي، د یوه قاطع د قطعاتو د ضرب حاصل د بل قاطع د قطعاتو د ضرب له حاصل سره مساوي دی. په دې درس کې موږ غواړو چې په دایره کې د اوږدوالي په اړیکو باندې خبرې وکړو. دا څه معنا لري؟ دا که چیرې مثلا موږ یوه دایره ولرو، دا د دایرې مرکز ده، په او ښودل کیږي. په دې دایره باندې یو قاطع رسم شوی او همدارنګه بل قاطع، یو قاطع پی بی ده او بل پی ډي ده. د دغو دوه قاطع خطونه دي، د دغو د فاصلو د دې اوږدوالي باندې موږ خبرې کوو. قضیه کې داسې راکړل شوي دي چې که چیرې د یوې دایرې له بهرني ټکي څخه، دا یو ټکی ده بهرنی ټکی چې پی نومیږي، د دې بهرني ټکي څخه پر دایره دوه قاطع کرښې رسم شي، نو د یو قاطع د قطعاتو د ضرب حاصل د بل قاطع د قطعاتو د ضرب له حاصل سره مساوي دی. یعنی دا څه معنا لري؟ دا پی بی یو قاطع او پی ډي بل قاطع دی. نو دلته وایي چې پی، که مثلا مونږ وایو چې پی ای، که مونږ دا ضرب کو دغه یو قاطع له خپله د پی بی سره، دا د دې قاطع د دې قطعې سره که ضرب سي، د دې بل قاطع د قطعې او د هغه د قطعې او د قاطع د ضرب له حاصل سره دواړه برابر ده پی ډي سره. یعنی که چېرته پی ای دغه ساحه د دې څومره اوږدوالی څه دی، دا په دې ټول قاطع کې ضرب سي، او همدارنګه دغه پی سی راواخیستل سي په پی ډي کې ضرب سي، د دې مجموعه د حاصل ضرب او د دې حاصل ضرب سره مساوي ده. دلته اوس مونږ د دې په خاطر باندې له همدغه یوې نقطې نه دوه قاطع چې کله مونږ رسم کړل، د دغه قاطع چې کوم ځای کې ډي مونږ ته ښیي، له دې ځای نه یو خط کاږو په دې شکل باندې، تاسو وینئ دغه بي سره وصلو، او همدارنګه له بي نه مونږ همداسې یو خط رسم کړی دی چې د بله نقطه کې چې کوم ځای کې دایره قطع شوې ده، دلته مونږ یو خط رسم کړی دی. دلته مونږ ته دوه مثلثونه ښکاریږي. یو مثلث تاسو ګوره وینئ چې پی ډي ای دی، او بل مثلث پی سی بي دی، پی سی بي. دلته به په دغه دواړو مثلثونو کې مونږ ګورو د دغه دواړو د مثلثونو د یو مثلث دی پی سی بي مثلث، او بل مثلث دی د پی ای ډي پی سی بي. د دغه دوه مثلثونو ته ګورو، د دغه دوه مثلثونو په چې دغه دوه مثلثونو کې کوم مشترکات دي. دلته ګورو چې په دغه مثلث کې هم پی زاویه شته، دا مساوي کیږي خپله له پی سره چې په دې بل پی ډي کې هم د پی زاویه شته، او پی سی بي کې هم د پی زاویه شته. بل دلته ورته ګوره په دغه مثلث کې د پی سی بي مثلث کې د بي زاویه ده، د بي زاویې ته ګورو، دا زاویه څه شی ده؟ دا زاویه دا یو محیطي زاویه ده. مخکې مونږ ویلي وو چې محیطي زاویه هغه زاویه ده چې د رأس د دایرې په محیط پروت وي، او زولې یې همدارنګه د همدې دایرې وترونه وي. دا ګوره یو وتر ده، دا یې بل وتر ده. دغه ته که مونږ وګورو د ډي زاویه، د ډي زاویه چې مونږ وګورو دا د پی ای ډي
مثلث کې دا شامله ده. د دې دا هم یو محیطي زاویه ده. راسې دلته په محیط ده او دا یو وتر او دا هم بل وتر. مخکې مونږ زده کړه کله چې دوه محیطي زاویې د عین قوس په مخ کې پرتې وي، دغه محیطي زاویه هم ګوره د AC قوس مخ کې پرته ده او B هم د دې AC قوس مخ کې پرته ده. نو مونږ وایو چې دغه دواړه محیطي زاویې هم سره مساوي دي. اوس دلته وګورو چې که چیرته په دوو مثلثونو کې دوه زاویې مساوي وي، درېیمه زاویه هم مساوي ده. چې درېیمه زاویه د مثلث کې د PAD مثلث کې د A زاویه ده او همدارنګه د PCB مثلث کې دا د C زاویه به موږ وښیو. دا هم عیني یو له بل سره مساوي دي. ولې؟ ځکه چې پخوا مونږ ویلي وو چې که چیرته په یو مثلث کې دوه زاویې مساوي وي، درېیمه زاویه هم مساوي ده. نو که چیرته د دوو مثلثونو درې زاویې یو له بله سره مساوي وي، نو مونږ وایو چې دواړه مثلثونه مشابه دي. نو داسې لیکلی شو چې PCB مثلث، دغه مثلث دا د PAD له مثلث سره مشابه ده. کله چې مونږ سره دا مونږ وویلې، نو د مشابه مثلثونو خصوصیت څه ده؟ هلته مونږ ویلی شو چې د دغو زاویو مخ ته چې کوم زولې پرتې دي، هغوی په خپل منځونو کې یو له بله سره متناسبې دي. مطلب دا چې PA که چېرته مثلا موږ اوس ولیکو چې PA دا PA زوله د PC سره په PC باندې که چېرته ولیکو PA دا ورته ګوره د دې زولې د زاویې مخ ته پرته ده دا، او د دې مساوي زولې مخ ته دا پرته ده PC. دا یو په بل باندې ولیکو، دا مساوي کیږي د PD پر PD په PB باندې. ځکه PD څه ده؟ PD د دغه زولې د دې زاویې مخ ته پرته ده. دغه زاویه د کومې زاویې سره مساوي ده؟ د دې سره. د دې زاویې مخ ته کوم زوله پرته ده؟ نو PB ده. نو داسې مونږ لیکلی شو. کله چې مثلا مونږ داسې ولیکو چې دوی دواړه داسې تناسب جوړولی شي، بله یې هم لیکلی شو دغه زوله څه ده چې دا هم د P مخ ته پرته ده، دا هم د P مخ ته پرته ده دواړه، نو دا پر دې باندې هم لیکلی شو. نو دې ته ضرورت نشته د مونږ یوازې د دې د اوږدوالي مطلب و چې د دغو قاطع خطونو قطعات پیدا کړو. نو له دې نه مثلا مونږ لیکلی شو چې دغه خطونه که په خپل منځونو کې داسې تناسب جوړ کړي، له دې نه لیکلی شو د یو تناسب طرفین او وسطینو مجموعه خپل منځو کې سره مساوي ده. نو مونږ په اسانه سره لیکلی شو چې له دغه نه چې PA خط ضرب د PB دا له دې سره چې ضرب سي، دا به مساوي سي د PC ضرب د PD. نو له دې ځای نه ګوره اوس مونږ ولیده چې هماغه PA ضرب د PB داسې ولیکم مساوي کېږي PC ضرب د PD. همدې ته همدا مونږ په ثبوت ورساوه. د دې قضیې په مرسته مونږ کولی شو ډېر زیات مثالونه حل کړو. نور مثالونه به تاسو ته په بل درس کې توضیح کړم. مننه چې تر دې دمه له مونږ سره پاتې شوئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ او له شاګردانو سره یې شریک کړئ.